دوستانو سلامونه په دې هیله چې جوړ به وئ. نن ورځ د ډوپامین د هورمون په اړه خبرې کوو چې د انسان په بدن کې یو مهم هورمون دی چې په ورځني ژوند کې زموږ او تاسو لپاره ډیر اړین دی او زموږ او تاسو ځینې کړنې تنظیموي. که څه هم دغه موضوع یو لوی بحث ته اړتیا لري او معلوماتو ته هم اړتیا لري، خو دلته یوازې هغه ټکي راخلو کوم چې په دغه موضوع پورې تړلي دي او په خلاصه ډول یې تاسو ته وړاندې کوو. نور تاسو کولی شئ چې په انټرنیټ کې یا په نورو سایټونو کې تاسو د ډوپامین په اړه ډول ډول معلومات ترلاسه کړئ. د انسان په بدن کې ډول ډول هورمونونه شته چې د انسان د خوشحاله ساتلو، انګیزې ورکولو، فکر او تحلیل کولو او په ټوله کې د انسان د ژوند پرمخ بیولو لپاره کار کوي، چې د هغې له ډلې څخه تر ټولو اړین هورمون چې ده هغه ډوپامین دی. ډوپامین هغه هورمون دی چې زموږ په بدن کې تولیدیږي او موږ ته د خوشحالي حس راکوي، د کار کولو انګیزه راکوي او د دې ترڅنګ زموږ سره په تمرکز او توجه کولو کې هم ډیره مرسته کوي. ډوپامین په بدن کې د پیغام رسونکې مادې په نوم هم یادیږي چې د نیورونونو ترمنځ پیغامونه انتقالوي. هغه وخت چې په انسان کې د ډوپامین هورمون کم شي، نو له ډول ډول ستونزو سره مخ کیږي او یو کس له هیڅ شي څخه خوند نشي اخیستلی. راځو دې ته چې ډوپامین څنګه جوړیږي. امینو اسید تیریزون یوه ماده ده چې معمولا له خوراکي رژیم له لارې بدن ته داخلیږي. دغه ماده د ډوپامین هورمون د جوړولو کې مسؤلیت لري. لومړی تیریزون په ال ډوپا بدلیږي او ال ډوپا بیا په ډوپامینو بدلیږي او له هغې وروسته په مغزي نیورونونو کې خورېږي. ډوپامین کوم وخت په فعالیت پیل کوي؟ کله چې انسان یو خوند راوړونکی کار لکه د ډوډۍ خوړل، جنسي اړیکې، مطالعه، موسیقي، د یو چا له لوري تشویق او ستاینې په وخت کې او ځینې نورې خوند راوړونکي کارونه تجربه کوي، نو په دې وخت کې ډوپامین خپل کار پیلوي او انسان ته د آرامي او خوشحالي احساس ورکوي. خو کوم وخت چې په بدن کې د ډوپامین ماده کمه شي، انسان بې حرکته، سست، بې انګیزې، لټ او تنبل وي او د کوم کار د ترسره کولو توان هم پکې موجود نه وي. د دې ترڅنګ د ډوپامین د کمښت له امله انسان د ورځنیو کړنو څخه خوند نشي اخیستلی او ذهنا نارامه وي، لکه د ډوډۍ خوړلو، چکر، لوبو، مطالعې، جنسي اړیکو، خوب او نور هغه ذهني او فزیکي فعالیتونه چې په ورځني ژوند کې ترسره کوي له یو څخه هم خوند نشي اخیستلی. له دې امله بیا انسان په ورځنیو کړنو کې ناکام وي او ژوند یې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي. همدا ډول تاسې به داسې کسان هم لیدلی وي چې تل خوځنده او متحرک وي، له اندازې زیات کار کوي، په یو کسب کې بریالي وي. دا چې له همدې امله وي چې په بدن کې د ډوپامین ماده په پوره اندازه لري. اوس دلته اساسي پوښتنه دا پیدا کیږي چې هغه کوم فعالیتونه دي چې له امله د ډوپامین ماده کمیږي یا برعکس زیاتیږي. لومړی دا چې ډوپامین ماده په کومو کړنو زیاتیږي یا کمیږي، د دې لپاره ډاکټرانو یو شمېر سپارښتنې وړاندې کړي دي چې په لاندې ډول دي. لومړی بدني فعالیتونه دي لکه پیاده تګ، منډه کول، لامبو کول یا په کلب کې منظم ورزش کول. دوهم په کافي اندازه د کافینو مصرف لکه چای، قهوه او نور. دریم په منظم ډول خوب کول دي چې دغه چاره هم د ډوپامین هورمون په تولید کې لوی رول لري، خو دغه خوب باید باکیفیته خوب وي. بله خبره دا ده چې لمر ته درېدل او ویټامین ډي اخیستل دا هم د ډوپامین هورمون په پورته کولو کې مهم رول لري. ذهني تمرینونه ترسره کول دي لکه مراقبه کول، خلوت کول او ژور تنفس اخیستل چې دا بیلابیل موضوعات دي او ډیرو تشریح ته بیا اړتیا لري. بله خبره دا ده چې د خپلې خوښې وړ موسیقي ته غوږ نیول دا هم د ډوپامین په هورمون په تولید کې رول لري. د بیلابیلو هغو میوو خوړل چې ویټامینونه ولري، په هر موسم کې بیلابیلو ویټامینونو ته اړتیا ده. همدا ډول ځینې ذهني کړنې دي چې د هغو په ترسره کول د ډوپامین هورمون کمیږي یا زیاتیږي.
لومړی دا چې بې ځایه غوسه کول یا ډېره غوسه کول دا د دې لامل کیږي چې د ډوپامین هورمون کچه تولید کم شي او انسان کې د ډوپامین هورمون تولید کم کړي. دوهم خبره دا ده چې یو چا سره مثال په ډول په زړه کې کینه ساتل، دریم په ذهن کې د جنسي اړیکو په اړه تل سوچونه کول، څلورم ډیر او بې ځایه سوچونه کول او چورتونه وهل چې دا چاره ذهني انرژي کموي او د ډوپامین هورمون په تولید کې په کموالي کې مهم رول لري. بله خبره دا ده چې ځینې کړنې یا ځینې خوراکونه دي چې د ډوپامین هورمون اندازه سم د لاسه پورته کوي او یا یې بیرته سم د لاسه له منځه وړي. لکه د کافي او چای څښلو وروسته ډوپامین هورمون پورته کیږي او انسان ته د آرامي حس ورکوي. دوهم د جنسي اړیکو په وخت کې هم د ډوپامین هورمون سم د لاسه فعالیت کوي او پورته کیږي او د څه وخت لپاره وروسته بیرته راټیټیږي. بله جالبه دا ده چې د نشهیي توکو په کارولو سره د ډوپامین ماده ډیر ژر پورته کیږي چې نشهیي توکي انسان ته آرامتیا ورکوي. هغه کسان چې په دوامداره توګه سیګریټ یا چرس څکوي له همدې امله دوی د آرامۍ حس وکړي، نو همدا لامل دی چې نشهیي توکي د ډوپامین ماده ډیر ژر په فعالیت راولي. خو د دې ترڅنګ دا یادونه هم باید وکړو چې نشهیي توکي د بدن مقاومت هم له منځه وړي او انسان کمزوری کوي هم. وروستی خبره دا ده چې د ډوپامین هورمون لپاره دارو درمل هم شته، خو هغه باید د ډاکټر په مشوره وخوړل شي، ځکه چې د یوې درمل په خوړلو نورې ناروغۍ پیدا کیږي، نو ډاکټر سره باید مشوره وشي. نو په پای کې بیا هم یادونه کوو چې د ډوپامین د هورمون د تولید په اړه زموږ او تاسو دغه خبرې وکړلې چې ډوپامین هغه هورمون دی چې انسان ته د خوشحالي او آرامي حس ورکوي او انسان په ورځنیو کړنو کې له یو کار څخه خوند اخلي. خو کله چې دغه هورمون په انسان کې کم شي دغه کړنې نشي ترسره کولی، له کړنو څخه خوند نشي اخیستلی، انسان بې انګیزې شي، انسان تنبل سي او ډېر لوی چارې هم له ده څخه پاتې کیږي. نو دغه کړنې هغه کړنې چې د ډوپامین هورمون په زیاتوالي کې رول لري هغه مو هم تاسو ته تشریح کړي چې فزیکي فعالیتونه دي، ورزش دی او د دې ترڅنګ خوراکونه دي، د ویټامین ډي اخیستل دي او د دې ترڅنګ په بازار کې په ډاکټرانو سره د ډوپامین هورمون د پورته بیولو ځینې درمل هم شته چې هغه د ډاکټر په مشوره باید وخوړل شي. نو درنو اوریدونکو دا وه زموږ د ډوپامین د هورمون په اړه معلومات چې تاسو ته مو وړاندې کړل. نو که غواړئ چې که چیرته په ځان کې تاسو داسې نښې وینئ چې د ډوپامین هورمون په تاسو کې کموالی وجود لري، نو کوشش وکړئ چې تاسو فزیکي کړنې او یا نورې کړنې چې پورته ذکر شوي هغه ترسره کړئ. دوهم دا ده چې تاسو له نږدې یو ډاکټر سره مشوره وکړئ ترڅو دغه ستونزه مو په مکمل ډول له منځه لاړه شي. او په پای کې درنو دوستانو یادونه کوو که چیرته غواړئ چې دا ډول او نورې ویډیوګانې وګورئ او په اړه معلومات ترلاسه کړئ، د بیلابیلو ویډیوګانو لپاره زموږ حمایت وکړئ او زموږ د یوټیوب چینل هم تاسو سبسکرایب کړئ. نو تر بل مطلب پورې مو په لوی الله سپارم. ښه وخت.